خورکۍ اوس تاسو د ماښام لپاره څه لرئ؟ نه خورجانې سم نشته، خاورې دي وبې. السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن یو کورنۍ ته راغلی یم چې ډېر دردېدلی کورنۍ ده او ډېر بد حال لري. د دې ادرس بل چا راته راکړی و، نو راغلی چې د دې حال له تاسو سره شریک کړو. نو له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کورکۍ شکر دی، تاسو ښه یئ؟ ماشومان دې ښه دي؟ څنګه یې روژې سره؟ روژې سره یې نو که چا راغی د خدای یو چینی خورجانې نشته، قرارې ناست یم، هېڅ هم نشته دی، د خدای په هیله ناست یم خورجانې. خاوند څه کار کوي؟ خورجانې پلاستیکونه ټولې هېڅ څه نه لرو، بېګا ته هېڅ هم نشته چې ویې خورو. نو په پلاستیکونو دا څنګه دا شپې ورځې څنګه تېروئ په دومره ډېر ماشومانو سره؟ خورجانې ماشومان لوځي بار ناست دي، که چا ورکړې خوري که نه. غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی. ښه دا پلاستیکونه چې ټولی په دې کې څه ورته پاتې کېږي؟ نه خورجانې ولا هېڅ هم نشته، کله 100 او کله 50 پاتې شي. هغه ماشومان په دروازه کې ولاړ چې اوس مې پلار څه راوړي، اوس مې پلار څه راوړي. کله چې راځي ماشومان په دروازه کې ولاړ دي، پلار مې به اوس راځي، ماښام دی اوس به راځي، هغې په انتظار ناست او چې راشي هېڅ هم نه وي، وچې شونډې مې وهي دي، هېڅ شی هم نه وي خورجانې، همسې د خدای په هیله ناست یم. بیا چې هغه داسې راځي په ناهیلې زړه، ستا زړه کې څه نه ګرځي؟ ولې نه خورجانې، موږ هم ژاړو، زه هم ژاړم، بچي هم ژاړي، په نهره ناست یم. زه به روژه څنګه تېروئ؟ خورجانې که ډېر ګاونډیان دي، که چا شی راوړو خوري که نه، قرارې ناست یم، همسې په لږ او په تندې تېروم. خورکۍ اوس تاسو د ماښام لپاره څه لرئ؟ نه خورجانې هېڅ هم نشته، خاورې دي وبې خورو. نور هېڅ هم نشته چې ویې خورو خورجانې. خدای دې وکړي، الله مهربان دی. نو دغه دومره ورځې د روژې دا تاسو څنګه تېر کړو؟ په دې یو پلاستیکونو خو هېڅ هم نه کېږي. لږ او په تنده، که چا راوړه خوري، که چې نه وي همداسې قرارې په نهره تېروو. دومره رحم په چا کې نشته چې غریبانان دي دلې ناست دي او هېڅ چا کې رحم نشته چې یو بوجۍ اوړه یا شی راوړي چې ماشومان یې وخوري. خیر ده، الله مهربان دی. هغه ورونه چې ستاسو غږ اوري حتما به تاسو سره مرسته کوي. هغه ورونه چې ستاسو غږ اوري هغې ته څه ویل غواړئ؟ هغې ته دا ویل غواړم خورجانې چې روژه ده، ماشومان دې موږ سره دې مرسته وکړي. نور هېڅ هم نه غواړو خورجانې، خالي دومره غواړو چې یوه تروړه اوړه دې مرسته وکړي چې دا ماشومان یې وخوري. خورجانې ستا دومره ډېر ماشومان دي، د اختر هم را روان دی، دغه ماشومان چې خلک ګوري تا ته څه نه وایي چې ما ته هم څه واخله یا نه؟ ولې نه، همداسې ناست ژاړي، مور یې خلکو دا شیان واخیسته، څپلۍ واخیستې، کالي واخیسته، نو چې نه وي نو څه به ورته واخلم خورجانې، څه وکړو ناست یم. قدرمنو هېوادوالو، تاسو خپله ولیدې چې دغه خورکۍ څومره دردېږي په دې روژه کې او دومره ډېر ماشومانو سره دغه ډېر ستونزې او مشکلاتو سره مخ دی. روژګي کې خو بیا هم یو څه کېږي. اوس وګورئ روژه ده، ماښام تش دسترخوان ته ناست دي، نو د دې په زړه به څه تېرېږي؟ اوس له اختر هم را روان دی، هر څوک کورونو ته هر څه راوړي، دې دوه همداسې ناست دي. په یو پلاستیک به څه وشي؟ په هغې خو 10-20 روپۍ هم نه پیدا کېږي، بس د ګاونډیانو په تمه ناست دي. هیله کوم هېوادوالو، دغه کورنۍ ستاسو مرستې ته اړتیا لري. روژه ده، په دغه وخت کې صدقه سرسایه تاسو وباسئ، هغه دغه خورکۍ ته ولېږئ تر څو دغه خپل ضرورت پوره کړي. که چېرې غواړئ نو مرسته وکړئ. له دې کورنۍ سره زما د وټساپ شمېره ده 080944283. د لیدو څخه مننه.